کې احترامات د مظلوم غږ خیري بنسټ مسؤله یم. قدرمنو هېوادوالو، لکه څنګه چې مخکې د کامې ولسوالۍ ته راغلی وم او د دغه بابا غږ مې تر تاسو رسولی و چې څومره د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو او دوی خپل د خوراک ډوډۍ ته په حیران ول. نو نن بیا هم راغلی یم او د دې غږ تر تاسو ته شریکوم. له ما سره پاتې شئ او دا ویډیو تر پایه وګورئ. السلام علیکم بابا، څنګه یې؟ ښه یې؟ مورجانه تاسو څنګه یاستئ؟ د الله رحمه تاسو ښه یاستئ؟ په خیر راغلئ. شکر د الله رحم دی چې تاسو ښه اوسئ. څنګه د کاکا جانه د ژوند مو څنګه تېرېږي؟ بس د الله رحم نه تېرېږي. اوس څنګه مشکلات سره خو مخ نه یې؟ څنګه د ژوند مشکلات خو د الله هغه نادر وو. مشکلات خو ټوله افغانستان باندې دا مشکلات دي. مونږ بیا بیخي ډېر غم لکه کمر خوشحالۍ په دې چې مونږ پردي ځای کې پراته یو همسایګان یو د پردي خدمتونه کوو. 100 200 یا 300 روپۍ راکړي په هغې باندې ګزاره کوو. شکر دی. نور څه وکړو؟ چاته وژاړو؟ زړونه مو غمونو ته جوړ. نو اوس هم تاسو هماغه سیکل په سر پولۍ خرڅوئ، نو ګزاره مو څنګه ده؟ هماغسې ده؟ هماغسې ده. په پولۍ کې به څه وکړو؟ دیاړي نشته، مزدوري نشته. نو همدا پولۍ به خرڅوو یا به یو بل کار کوو، یو بل کار به کوو. نو څه وکړو؟ داسې دوکان ته یې مونږ وصله کېږي چې واخلو، یو کار جوړ کړو، یو بل شی وکړو. نو دونه پیدا کړو چې بېګا او سبا یې وخورو او سبا ته خدای مهربان وي. مورجانه تاسو په همدغه جامو کې وخت تېروئ؟ نو نور به څه شکې تېرو؟ ستا جامې ټول شکېدلې هم دي، لاس دې خوا ته کړه، لاس نه شکېدلی، جامه یې ټول داسې دي. دا وګوره دا څه وکړو؟ دا چې پلار دې پولۍ خرڅوي او ته په دغه جامو کې اوسېږي، ته څه احساس کوې؟ غواړې چې ته هم ښه جامې د نورو خلکو په څېر ولرې؟ زړه دې درد کوي، دردېږي ورته؟ کاکا جانه څومره خوشحالېږي چې له تا سره څوک مرسته وکړي؟ هغه سره د خدای ښه وکړي او هغه باندې د خدای نور هم ورحمېږي او کور یې ودان بچیانې لوی چارې او دا مرستې کوي. خدای پاک دې توفیق ورکړي او خدای پاک دې عمرونه ورکړي او خدای پاک دې ډېره ډېره ورکړي. تاسو سره چې څوک اوس مرسته وکړي او تاسو زړه ورته به دوه وباسئ او خوشحالېږئ به ورته ډېر. نو خود خوشحالېږو چې د غوړیو پیسې ونه لرو، د بورې پیسې ونه لرو، د چای پیسې ونه لرو. یو مسلمان مونږ ته راکړي دعا به نه کوو؟ که مونږ یې ونه کړو زړه هم ورته دعا کوي. بېشکه کاکا ستاسو خبرې رښتیا دي. بس تاسو به اوس خوشحاله شئ چې یو بااحساسه ورور د تاسو سره مرسته کړې ده او دغه خدای پاک دې ورسره ښه وکړي. 2000 افغانۍ دي کاکا، دغه وشمېره دا پیسې 2000 افغانۍ دي. خدای ما باد الله صحیح دي. دا 2000 افغانۍ دي او یو بااحساسه ورور له دوبۍ څخه خدای پاک بیا هغه باد پونه مرسته کړې. څومره خوشحاله یې له دغه ورور سره چې تاسو سره مرسته کړې. خدای پاک دې خیر او برکت وکړي. کور یې ودان بچیانو لوی خدای پاک دې نور هم ورکړي او خدای پاک دې د موږ ملک آبادي راولي او خدای چې څوک مسافر دي خدای دې هغه په خیر کورو ته راولي. قدرمنو هېوادوالو، تاسې د دغه بابا غږ واورېدل چې ما یې ویډیو له تاسو سره شریک کړې وه. نو یو بااحساسه ورور له دوبۍ څخه 2000 افغانۍ مرسته کړې وه او هغه مو دغه بابا ته راوړله. دا څومره خوشحاله دی له هغه ورور څخه چې د دې سره مرسته کړې ده. نو وګورئ دا زموږ د وطن حال دی. دغه ورور تاسو دې جامو ته وګورئ چې څومره شکېدلې دي. نو ډېر د احساس او د درد خبره ده چې دا په څه ډول جامو کې ژوند تېروي. کله کله کړم سوچونه او حیران شم، کله کله کړم سوچونه او حیران شم د دې ستړي ژوند مزل به اخر څه وي چې زموږ وطن کې سوله وشوه، ډزې نشته، جنګ یې ورک کړ، ډوډۍ نشته، روزګار نشته. نو دا سوله شوه. نو زموږ افغانان داسې کورونو سره مخ کېږم چې ورځ تر بلې د اقتصاد کچه یې 0 درجې ته رسېدلې ده. نو وروڼه به داسې وکړئ تاسې چې له ما سره ملاتړ شئ او د دوی غږ ما ته د الله تعالی توفیق راکړي چې تر تاسې ورسوم او تاسې د توفیق درکړي چې خپل وس مطابق مرسته مو شریکه کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې فرمایي صدقه مال نه کموي
او کوم انسان چې د غریب او مظلوم په خوله مسکا راولي او صدقه ورکړي الله تعالی به هغه ته عزت ورکړي او د صدقې ترڅنګ چې عاجزي وکړي الله تعالی به یې لوړه مرتبه خاوند کړي غواړي چې خپل مرستې مو شفاف ډول تر اړمندو کورنۍ ورسیږي او د دغه برخو څخه برخمن شي خپل مرستې مو مظلوم غږ خیر بنسټ ته وسپارئ د مرستې لپاره زما د واتساپ شمېره ده 080 نو وخت نستم الله ممل خوشاله او آباد اوسئ خوشاله بیا راشم یو وار خوشاله